د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې یو جومات جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د قطر هیواد د الغرافه خیریه بنسټ له لوري چې مشري الشیخ علي بن عبدالله ثاني الثاني کوي، د 96,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د جامع الفتح په نوم یو جومات جوړ او د مسؤلینو لخوا رسما د پټي په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. په اړوند جوړ سو مراسمو کې د کندهار د ارشاد حج اوقاف رئیس شیخ مولوي عبدالبصیر فایز صاحب، د کندهار ولایتي مقام د دفتر رئیس مولوي محمد سلیم صابر، د ژړۍ ولسوال حافظ فیض الحق حافظ سعید، د دې ولسوالۍ امنیه قومندان، د ولسوالۍ علما کرامو، مخورو او سپینږیرو برخه اخیستې وه. په پیل کې شیخ مولوي عبدالبصیر فایز صاحب ګډونوالو ته هر اړخیزه وینا وکړه او د یاد جومات په اړه وویل. دغه جومات د قطر هیواد د الغرافه خیریه بنسټ له لوري چې مشري الشیخ علي بن عبدالله ثاني الثاني کوي، د 96,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی. نوموړی زیاتوي په یاد مسجد جامع کې د لمونځ کوونکو لپاره بشپړ اسانتیاوې برابر دي. ښاغلی فایز صاحب وایي دا چې دغه جومات پر لویه لار جوړ شوی نو د نارینه‌و ترڅنګ د ښځینه‌و لپاره هم د لمانځه او اودسونو لپاره بیل ځایونه جوړ شوي. الحمدلله د ملا امام دپاره یوه مستقله غرفه یا کامره یا کوټه جوړه شوې ده او هغه هم داسې ښه په عصري شکل باندې جوړه ده. دلته د اودسو دپاره او تشنابونه هم موجود دي، د اودسو ځایونه هم موجود دي، غسل خانې هم موجود دي او یوه غټه ټانکۍ د اوبو دپاره پکې جوړه شوې ده. الحمدلله اوبه یې هم ښې ډېرې دي او د اودسو ځایونه یې هم ښه ډېر دي، تشنابونه هم ډېر دي او د زنانو دپاره هم یو مستقل د مسجد سره نږدې ځای جوړ شوی دی. د یاد مسجد جامع د جوړونکي قراردادي شرکت استازي قاري زرین ګل وردګ وایي چې دغه جومات پر 8 جریبه مځکه د یوه کال په موده کې جوړ شوی چې پر یوه وخت پکې 4,500 تنه نارینه لمونځ کوونکي ځایږي. د نوموړي په خبره د ښځینه‌و لپاره بیا بیل د لمانځه او د سونو ځایونه جوړ شوي چې هلته بیا پر یوه وخت پکې 50 تنې ښځې ځایږي. دغه مسجد چې په ژړۍ کې جوړ شوی دی، د ژړۍ په ولسوالۍ کې تقریبا شاوخوا یو کال کېږي چې د شروع شوی و، اوس کار ختم شوی دی. یو کال په کار باندې وته او د دغه مصارف چې 96,000 ډالر کېږي د الغرافه شرکت او چې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د هیواد په کچه پر لوی لارو د 15 محرابه جوماتونو د جوړېدو پلان جوړ شوی چې تېره اونۍ دلته کندهار د امان ولسوالۍ کې د اخوندصاحب په سیمه کې د یاد شمېر له ډلې د لومړي مسجد جامع د جوړېدو چارې د مشرانو لخوا راپیل سوې او همدا د یادو جوماتونو د جوړېدو پیل و.